په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو تنغړي ملا خیر الله خیرخوا له الجزیرې سره په تازه مرکه کې ویلي چې د روسیې لخوا طالبانو ته د بهرنیو سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزو ورکولو راپورونه هیڅ حقیقت نه لري او دا د افغان حکومت اړوند د استخباراتي کړیو کار دی. خیرخوا همداراز ویلي چې ملي امنیت د ځینو بندیانو د اعترافات د سختو شکنجو له لارې له هغوی اخیستي او بیا یې د رسنیو لاس ته ورکړي ترڅو افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته زمینه برابره کړي او جګړه لا پسې اوږده کړي. نوموړي ویلي هیڅوک دا نشي ثابتولی چې دوی دې له روسیې یا کوم بل هیواده جایزې او پوځي کومکونه ترلاسه کړي وي. ملا خیر الله خیرخوا الجزیرې ته دا هم ویلي چې د جګړې په تړاو د افغان حکومت وروستۍ ادعاوې له مبالغې خالي نه دي او که جګړې زور هم اخیستی وي نو مسؤل افغان حکومت دی ځکه چې دوی د بندیانو د نه خلاصون هڅې کوي او په دې سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه هم نیولې ده. د یادونې وړ ده چې دغو بې بنسټو تورونو ته په هیواد کې دننه او بهر هغه خلک هوا ورکوي چې جګړه کې خپلې ګټې ویني او نه غواړي چې افغانان په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. حمزه حسیني د خپلواک ټلویزیون همکار.